طالبانو په بدخشان او کندهار کې درې ولسوالۍ نیولې. په هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو پر دوام نن جمعه د جولای په 2 نیټه طالبانو د هیواد په شمال بدخشان ولایت کې 2 او په جنوبي ولایت کندهار کې یو ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د بدخشان ولایت تګاب او تشکان ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلي او دولتي ځواکونو ډېرې وسلې، مهمات او پوځي وسایط هم د طالبانو لاس ته ورغلي دي. په ورته مهال طالب بیان د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ د مرکز او د یادې ولسوالۍ په تناوچه سیمه کې د دولتي ځواکونو د یوې سترې قرارګاه د نیولو خبر هم ورکړی دی. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې طالبانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې بېساري پرمختګونه کړي، لسګونه ولسوالۍ یې نیولي او سلګونه دولتي عسکر ورته تسلیم شوي دي چې له امله یې د کابل حکومت چارواکي له سختې وارخطایي سره مخ دي.